غنی بابا په اوش باندې یو نظم لیکلی ډیر جوړ نظم دی. په دې کې یو درې شعرونه دي ډیر د خوند. او پای کې غنی خان وایي سړیتوب چې لوړ اوچت شي لیونتوب شي، چې سارا پرنګ مین شي نو ګلزار شي، چې انسان مالک د حسن او سرور شي، اور او ګور ورته ګلونه لالازار شي، د سپوږمۍ حسن روخان شي په شبنم کې، د غانټول اوږی ولونه د خامار شي. غنی خان په دې کې انسان ته یا پښتنو ته د سړیتوب درس ورکوي او څه ورته وایي سړیتوب چې لوړ اوچت شي لیونتوب شي. کله چې په انسان کې انسانیت ډیر شي نو د کې انسانیت انتها ته ورسېدا او په معاشره کې د دنه علاوه ګر چاپیره چې کوم خلق دی نو هغوی کې لا حیواني او د درندو خوی نشته دی. اوس د کردار او د معاشرې د نور افرادو کردار دا یو شان نه دی. هغه نور حیوانان دي، څاروي دي او د انسان دی. نو دی چې څه خبره کوي او یا دی چې کوم کار کوي نو دا نور خلق ورته څه وایي لیونی دی. نو غنی خان څه وایي چې دا لیونتوب نه دی، دغه لیونی نه وي، د ده سړیتوب اوچت شي. سړیتوب چې لوړ اوچت شي لیونتوب شي. لکه په انساني معاشره کې د تاسو ته د پیغمبرانو مثال درکوم چې هر پیغمبر ته خپل قام څه ویلي لیونی ویلي، تر دې پورې چې الله بیا تردید وکړي چې دا لیونی نه دی. نو پیغمبران لکه چې الله ورته وایي انک لعلی خلق عظیم، ته د اخلاقو په اعلی نمونه، نو کله چې انسان د اخلاقو اعلی نمونه ته ورسي معاشره لا هغې ځای ته نه رسېدلي نو خامخا زمانې خلق به ورته څه وایي لیونی وایي. چې سارا پرنګ مین شي نو ګلزار شي. سارا څه ده؟ یو سارا یې شګي او چې کله د ده رنګونه خوښ شي، د دې سارا ښایست خوښ شي نو څه ته جوړ شي ګلزار ته جوړ شي. دا انسان دا وجود چې یا انسان چې دی نو د مثال هم د یو سارا دی، خو چې کله دی په ښایست مین شي، دی په الله مین شي او دی د الله په مخلوق مین شي نو هم د دې درنده نه څه جوړ شي انسان جوړ شي، هم د دې سارا نه څه جوړ شي ګلشن جوړ شي، سپرلی ته جوړ شي، ګلزار ته جوړ شي. خدا په هغې حالت کې کله چې د سړیتوب د اخلاق اعلی نمونې ته ورسي. او بیا غنی خان په دویم شعر کې وایي چې انسان مالک د حسن او سرور شي، اور او ګور ورته ګلونه لالازار شي. اوس دا سړیتوب چې کله لوړ شي اوچت شي نو خلک خو درته لیونی وایي، خو د ده پکې څه فایده ده؟ نو دا انسان د حسن او د خوشحاله او د سرور مالک شي. کم انسان په دې کې چې خدایي خویونه راشي او دغه خدایي خویونه الله تعالی په دې انسان کې خپل خویونه ایښي دي، ټیک شو؟ کله چې دغه خویونه په حرکت کې راشي او دا خویونه کار شروع کی نو دا انسان دی بیا د حسن او د خوشحالو څه شي مالک شي. که یو انسان غواړي چې یاره زه د ښایست او د خوشحالو مالک شوی، یعنی زه د خوشحاله وی او زه د ښایسته وی، نو دی بس چل کوي دی به د حیوانانو یا د څاروو خویونه هغه به مغلوب ساتي او د فرشتو خویونه او خدای پاک چې په دغه کم صفات یې دي هغه به غالب کی. نو چې هغه غالب شي خدای خو د مخلوق سره بد نه کوي، نو دی به هم د مخلوق سره بد نه کوي. نو د ده دپاره بیا ستل وشي چې دی خو به یو د خوشحالو او د ښایست مالک شي، دویم دی چې کوم سفر کوي الله طرف ته یا منګه مرګ ته روان یو ټول کنه، نو په دې سفر کې ډېر ستړي دي، په دې کې ورونه دي او بیا پکې ګورم دی، نو دا اور او ګور دا به دته څه شي د لالازار ګلونه شي، یعنی هره سخته به دته څه شي راحت شي.
هر ستړي به د لپاره شي دمه شي. ټیک ده. څومره خیر به انسان عمومي، انسان به خیر حال عمومي چې کله د بل له خیر ورکوي. ټیک شو. او چې بل له خیر ورکوي نو دا څه شو؟ د لیونی د خلکو په نظر کې. پیغمبران سل کوي، خپل ځان په خلکو خوري که نه، خپل ځان په خلکو خوري، خپل رالی په خلکو خوري، نو هر څه ورته لیونی وایي. نو دا سړیتوب نو د دې سره ستل وشي الله تعالی په دې انسان کې یو داسې خایس کې دی چې د خایس او د سرور او د خوشحالو دله حق ملکیت ورکی چې والا راستا شو، او بیا د په مخ کې ستړي هیڅ هم نه دی. دا وته لکه کوګوري او کوګوري دا وته د باغونو تک سره ګلونه ښکاریږي، او چې په کم انسان کې سړیتوب نی، په دې کې درندګي، په دې کې حیوانیتي، نو وړه ستړي چې ول راشي د اصل کوي بلوم وجني او ځانم مړ کی. ټیک شو. ځکه چې ساروی د دغه ستړونه نشي تیرې دی. دا انسان چې شنو الله تعالی بیا د مدد کوي او دا ټول ستړي ورته دا وته دمکی. او بیا په دریم شعر کې غنی خان وای د سپوږمۍ حسن روخان شي په شبنم کې، د غانټول اوګي ولونه د خامار شي. دته سپوږمۍ بره ده کنه، او شبنم یو لکه پرخه ده، دا پرخه چې په دې ګلونو په پاڼو باندې وريږي یو قطره غونته کی، نو د چې دغه پرخه ته وګوري د ټول سپوږمۍ ټول حسن د تروخانه شي. یعنی وړو کې غونته کې وړه خوشحالي اغا وته الله ډیر کی، وړو کې خاص د پاره شي ډیر شي، وړه رڼا د پاره شي ډیر شي، او د غانټول اوګي ولونه د خامار شي. د خامار په دې غاړه باندې ولونه یې کنه اوګي وته منګ وایو. ټیک شو. امیلونه غونته کنه دا سه پټي پټي پټي. اوس خامار چې چاله حالات څه شه دي، حالات د انسان د پارسی مثال د خامار دی بلا ده. ټیک شو. د حالات د حالات مقابله نشي کولای، حالات د پارسی خاماري او دغه خامار هغه ولونی، نو د طبيعت سخ کاریږي د حالاتو د دغه د خامار دغه ولونه چې دي دا وته د غانټول اوګي کاریږي. اوګي ستوي عمل ته وي، یعنی کم شی چې د دهشت د یری د خوف علامت وي هغه کې د تسخ کاریږي، خایس کاریږي، حسن کاریږي، خوندونه وته پکې حاصلېږي. نو دا صفات چې دي کنه، یعنی دا څومره غټه خبره ده چې یو انسان هغه د ژوند په سفر روان شي او دته هر مشکل او ته مشکل نه ښکاریږي، هر ستړي او ته ستړي ښکار نشي. ټیک شولا. او وړه رڼا دا وته بے حساب شي. نو دا د کم عمل په برکت باندې کله چې انسان د انسانیت اعلی درجه ته ورسي، یعنی په دې کې چې کله خدای صفات هغه سرګرمي عمل شي، نو دغه خدای صفات بیا د رهبری کوي